زما د راتګ نه مخکې تاسو هر څه خوړلي وو، هر څه ختم کړي وو. You'd finished everything before I came. You had finished everything before I came. مطلب دا چې زما د راتګ نه مخکې تاسو هر څه خوړلي وو، هر څه ختم کړي وو. دې ټینس ته ویل کیږي past perfect tense. کله چې یو کار په تیر شوي وخت کې یعنی په پاست کې مکمل شي، سر ته ورسیږي او د موجوده وخت سره د پریزنټ وخت سره هیڅ قسمه تعلق، هیڅ قسمه اړیکه نه وي. نو کله چې موږ په انګلیش کې د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو، نو په دغه ټایم کې بیا موږ ته ضرورت وي د پاست پرفیکټ ټینس. ولې ضرورت وي؟ ضرورت ځکه وي چې دا کار په تیر شوي وخت کې مکمل شوی دی، سر ته رسېدلی دی، که هغه ورځ مخکې وي، که کال مخکې وي، که هر څه وي. فار ایگزامپل، د روټۍ خوړلو نه مخکې ما خپله دوی خوړلې وه. I had taken my medicine before the meal. I had taken my medicine before the meal. مطلب دا دی چې د روټۍ خوړلو نه مخکې ما خپله دوی خوړلې وه. د نور د راختلو نه مخکې موږ هلته رسېدلي وو. We had reached there before the sun raised. We had reached there before the sun raised. مطلب دا دی چې د نور د راختلو نه مخکې موږ هلته رسېدلي وو. د نور ختو نه مخکې موږ هلته موجود وو. یاره د 2010 نه مخکې هغوی سره ډېر مال حال و، ډېر دولت و ورسره. د 2010 نه مخکې اوس ورسره نشته دی. They had considerable wealth. They had considerable wealth before 2010. They had considerable wealth. هغوی سره ډېر مال حال او ډېر دولت ورسره په تیر شوي وخت کې، اوس وخت سره هیڅ تعلق نشته. Before 2010 د 2010 نه مخکې. نو ټولې هغه خبرې، هغه کارونه چې هغه تیر شوي دي، په تیر شوي وخت کې مکمل شوي دي او سر ته رسېدلي دي، که کال مخکې وي، 15 کاله مخکې وي، 15 ورځې مخکې دې ولې نه وي، خو موجوده وخت سره هیڅ قسمه تعلق او هیڅ قسمه اړیکه نشته. نو ما درته ویل کله چې موږ په انګلیش کې د داسې کارونو په باره کې بیا خبرې کوو، په دغه ټایم کې بیا موږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالوو. کوم بچ انشاءالله نن په دې ویډیو کې تاسو خو په تفصیل سره زده کړئ چې په دې کې 3 قسمه جملې څنګه جوړېږي، مطلب پازیټیو، نیګیټیو، انټراګیټیو، مثبت، منفي، سوالیه، دا ټول جملې. او که چېرته تاسو غواړئ چې د انګلیش نور ټینسونه هم زده کړئ، په هغې باندې هم ځان پوه کړئ، د دې نه مخکې چې کوم ټینسونه اپلوډ شوي دي، نو بالکل موږ په همدغه چینل باندې اپلوډ کړي دي. تاسو زموږ چینل ته لاړ شئ، په چینل کې پلی لیسټ ته پلی لیسټ راکولاو کړئ. په پلی لیسټ کې به تاسو ته یو بل پلی لیسټ ښکارېږي چې د هغې نوم دی د انګلیش ټینسونه په پښتو کې. کوم به چې تاسو په ډېر اسانه باندې په ډېر کم وخت کې زده کړئ. په علم کې به هم ډېره اضافه وشي. که هغه هم نه وي کتلي، خامخا یې وګورئ. ښه، بس اوس راځئ چې دا ویډیو سټارټ کړو. Most welcome dear friends to our palace and our channel. I'm your host Abid Ali from the UL English په پښتو کې, as you can see right behind me. Number 1. بس اوس به کار خبر سٹارټ کړو او په لومړي سټپ کې به څنګه چې موږ همیشه کوو، موږ به پہچان زده کوو، موږ به پیژنګلو زده کوو د پاست پرفیکټ ټینس. چې کله یو څوک تاسو مخې ته خبرې کوي، تاسو یو د انګلیش اخبار ګورئ، د انګلیش کتاب ګورئ، یو ویډیو ګورئ، نو تاسو ته به دا پته څنګه لګېږي چې دا پاست پرفیکټ ټینس دی او که نه دی. او کله چې دا ستاسو مخې ته راشي نو تاسو به پیژنئ څنګه. نو په یاد ساتئ چې کله په یو جمله کې هیډ راشي، HAD هیډ، نو ستاسو ذهن ته اتومیټیکلی دا سیګنل راتلل پکار دی چې دا کم ټینس دی، دا پاست پرفیکټ ټینس دی. یعنی په دې جمله کې د داسې کار په باره کې خبره کیږي چې هغه په تیر شوي وخت کې مکمل شوی دی. دا یو پازیټیو جمله ده. او یا ستاسو مخې ته په یو جمله کې هیډ ناټ راشي یا هیډنټ راشي، څوک وایي هیډ ناټ، خو د دې شارټ فارم دی هیډنټ. نو دلته هم ستاسو ذهن ته دا سیګنل راتلل پکار دی چې دا د پاست پرفیکټ ټینس یو نیګیټیو جمله ده، یو منفي جمله ده. او د دې چې کوم انټراګیټیو یعنی سوالیه جملې دي، بیا همدغه هیډ دی، بس دا د هغې په سر کې استعمالیږي. دغه پہچان ځان سره په یاد ساتئ. په زندګۍ کې کله به هم ستاسو نه پاست پرفیکټ ټینس نه غلطېږي. او که چېرته تاسو دا پته نه وي چې په هیز، هیو، هیډ کې څه فرق دی، نو په دې باندې موږ بله ورځ یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده چې هغې سره به ستاسو په علم کې ډېره اضافه وشي، ستاسو ګرامر به ورسره ډېر مضبوط شي. د هغې تمنیل تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او د هغه ویډیو لینک به هم تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې میلاو شي. هغه ویډیو خامخا وګورئ. ها، نو اوس نمبر دی موږ به پښتو یو جمله رالو، څنګه چې موږ هر ټیم کوو. د پښتو یو جمله به رالو او دا موږ انګلیش ته ترانسلیټ کوو، انګلیش ته به ترجمه کوو. خو د هغې نه مخکې به زه ځان لږ ورکوټی کړم، ځکه چې بیا تاسو ته په سکرین باندې نه ښکاري او ما ډېر ځای نیولی په سکرین باندې. ها، نو زه اوس چې کوم دی ما ډېر کم ځای نیولی دی او تاسو ته چې کومه فارموله په سکرین باندې ښکاري، دې ته ویل کېږي د پاست پرفیکټ ټینس سټرکچر یا فارموله. موږ به پښتو یو جمله رالو او د دې فارمولې مطابق به انګلیش ته ترانسلیټ کوو. نو فارموله کې د ټول نه مخکې زموږ نه غواړي سبجیکټ. ما تاسو ته
یو سل ځل ته ویلي چې سبجیکټ ویل کېږي کارکوونکي ته او تاسو ته ډېره ښه پته ده هغه کس څوک چې په جمله کې یو کار کوي. نو سبجیکټ د سبجیکټ نه بعد بیا ډایرکټ لګي هیډ. په دې کې هیډ چې دی دا د پلورل او د سنګولر سبجیکټ د دواړو نه بعد لګي. مطلب د آی دی یو وی هی شي اټ چې هر څه دي ستا نوم زما نوم د بل چا نوم د هغه ټولو نه بعد بس هیډ لګي. د دې هیډ نه بعد به بیا لګي د ورب تھرډ فارم یعنی د ورب دریم حالت. ما تاسو دا ویل چې د هر یو ورب درې حالتونه وي فرست سیکنډ تھرډ. د دې هیډ نه بعد به لګي د ورب تھرډ فارم او بیا بس د دې نه بعد د ابجیکټ هغه څه په څه باندې چې کار کیږي. او اوس تاسو د پښتو جمله هم په سکرین باندې ښکاري او جمله ده چې یو کال مخکې زه ایران ته تلم. نو دغه جمله به اوس موږ رالو د دې فارمولې مطابق به انګلش ته ټرانسلیټ کوو. خو څنګه به ټرانسلیټ کوو؟ د ټول نه مخکې به لګي سبجیکټ او ما تاسو ته ویلو چې سبجیکټ به څنګه پیدا کړې. همدغه جمله به یو ځل ځان سره ووایې یو کال مخکې زه ایران ته تلم. بیا به ځان نه پوښتنه وکړي چې څوک یو کال مخکې ایران ته تلي. تا ته به جواب مینه وشي زه او د زه لپاره په انګلش کې استعمالیږي آی. آی او شو د آی نه بعد به بیا استعماله هیډ ځکه چې فارموله مونږ ته وایي. بیا په دریم نمبر باندې فارموله و چې اوس ولګوه د ورب تھرډ فارم. نو کار پرې کې کم یو دی کار ورکې دی تلل او تللو ته په انګلیش کې ویل کېږي ګو. تقریبا چې زه ډېر تیز وایم زه لږ به په مزه کم ګو. خو ګو دی فرست فارم دی یعنی وړومبنی حالت دی. د دې سیکنډ فارم دی وینټ. تھرډ فارم دی ګون. ګو وینټ ګون. خو دلته به موږ لګوو تھرډ فارم ځکه چې فارموله موږ ته و چې تھرډ فارم ولګوو ګینې بس کار دی خراب دی. نو هی هیډ ګون. بیا په څلورم نمبر باندې وایي چې ابجیکټ ولګوه هغه څه چې په څه باندې کار کیږي. نو زه به ولګوم ټو ایران ځکه چې ایران ته تللی و. هی هیډ ګون ټو ایران. سوري I had gone to Iran. زه ایران ته تللی وم. دا خو صحیح شو. خو په دې پښتو جملې کې خو موږ سره داسې دي چې یو کال مخکې زه ایران ته تللی وم. نو د یو کال مخکې دپاره بیا استعمالیږي 1 year ago. I had gone to Iran 1 year ago. I had gone to Iran 1 year ago. یو کال مخکې زه ایران ته تللی وم. دا مثبت جمله شوه. اوس چې د دې نیګیټیو جمله جوړوي مطلب داسې وایي چې یو کال مخکې زه ایران ته نوم تللی. نه دا غلطه خبره ده. زه یو کال مخکې چېرته ایران ته تللی وم. زه یو کال مخکې ایران ته نوم تللی. د دې نه به نیګیټیو یعنی منفي جمله به څنګه جوړوي؟ ډېره اسانه طریقه ده. د هیډ نه بعد به ته صرف ناٹ لګې. I had not gone to Iran 1 year ago. بس همدغه طریقه ده. ټولو جملو سره همدا کار کوه. I had not gone to Iran 1 year ago. یو کال مخکې زه ایران ته نوم تللی. دا د دې نیګیټیو جمله شوه. اوس د دې انټراګیټیو سنټنس به څنګه جوړه؟ دا خو ډېره سخته ده. سوالیه جمله یعنی داسې به څنګه وي چې آیا زه یو کال مخکې ایران ته تللی وم. د مور نه تپوس کوې کور کې د بل چا نه تپوس کوې چې آیا زه یو کال مخکې ایران ته تللی وم. نو څه به کوې؟ هیډ برابرې د جملې په سر کې به استعمال کړي لکه په پازیټیو کې ته وویل I had gone to Iran 1 year ago. یو کال مخکې زه ایران ته تللی وم. خو نه ته به په دې کې داسې کار کوې چې د دې نه به دا هیډ راوالي د آی نه به مخکې وي. Had I gone to Iran 1 year ago. Had I gone to Iran 1 year ago. او دا ستا انټراګیټیو یعنی سوالیه جمله هم شوه. خو په اخره کې باید سوالیه نشان ضرور لګي. او اوس تاسو یو بل اگزامپل هم په سکرین باندې ښکاري او هغه چې پرون نابل پرون هغوی ما ته رنګ کړی و. پرون نابل پرون هغوی ما ته رنګ کړی و. نو دغه جمله موږ د فارمولې مطابق څنګه ټرانسلیټ کوو؟ د ټول نه مخکې فارموله زموږ نه غواړي سبجیکټ. چا ما ته پرون نابل پرون رنګ کړی و؟ هغوی کړی و. نو هغوی ته په انګلیش کې څه ویل کېږي؟ دی. ستاسو سبجیکټ یعنی کارکوونکی وشو. اوس فارموله و چې د دی نه بعد ته استعمال کا هیډ. دی هیډ. دا مو شو 20% ستاسو جمله وشوه. بیا فارموله و چې نه داسې خو نه پرېږدم. اوس به ته د ورب تھرډ فارم هم لګې. نو رنګ کولو ته ویل کېږي کال. کال فرست فارم دی. کالډ کالډ دا د سیکنډ او تھرډ فارم هم دی. نو دی هیډ کالډ. اوس فارموله و چې ته به ابجیکټ هم لګې. ابجیکټ هم لګې ګینې بس سنټنس ته نه مکملیږي. نو دی هیډ کالډ چا ته رنګ کړی؟ ما ته رنګ کړی. دی هیډ کالډ می. هغوی ما ته رنګ کړی و. ها اوس به دې څنګه وایي چې پرون نابل پرون. نو دا درته ما مخکې ویلي خو زه اوس به بیا ووایم. پرون نابل پرون دپاره استعمالیږي د ډے بفور یسټرډے. د ډے بفور یسټرډے. پرون نابل پرون. They had called me the day before yesterday. هغوی ما ته رنګ کړی و پرون نابل پرون. نو دا خو یو مثبت یعنی یو پازیټیو جمله شوه. اوس د دې پازیټیو جملې نه به ته نیګیټیو جمله څنګه جوړوې؟ ډېره اسانه طریقه ده. ما تاسو ته ویلي چې د هیډ نه بعد به څه ولګې؟ ناټ. همدغه جمله صرف ناټ راواله او د دې هیډ نه بعد یې ور واچوه. They had not
called me the day before yesterday. نه هغوی ما ته پرون نه بل پرون رنګ نه کړی د هغې خو یو میاشت شوه. They had not called me the day before yesterday. هغوی ما ته پرون نه بل پرون رنګ نه کړی. نو ناټ د ورکې ولګو نیګیټیو شوه. خو اوس نمبر دی د انټراګیټیو چې انټراګیټیو به څنګه جوړی په انتهایی اسان دی. همدغه پازیټیو جمله د دې نه هیډ راواله په سر کې وایه had they called me the day before yesterday. آیا هغوی ما ته پرون نه بل پرون رنګ کړی و. had they called me the day before yesterday. آیا هغوی ما ته پرون نه بل پرون رنګ کړی و. they had called me the day before yesterday. هغوی ما ته پرون نه بل پرون رنګ کړی و. they had not called me the day before yesterday. هغوی ما ته پرون نه بل پرون رنګ نه کړی. آیا هغوی ما ته پرون نه بل پرون رنګ کړی و. had they called me the day before yesterday. نو دا ستاسو نیګیټیو پازیټیو او انټراګیټیو جمله شوه. د ټولو جملو سره همدغه طریقه کوئ بس ډېرې اسانه دي. صبر وکړه اوس به تښتئ نه. یو بله جمله هم ده تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې شعیب ځان ته کپړې اخیستې وي. نو که چېرته تاسو دې جملې ته لږ سوچ وکړئ لږ غور ورته وکړئ مطلب دا چې په تېره شوي وخت کې هغه ځان ته کپړې اخیستې وي بس اوس د دې موجوده وخت سره څه تعلق نشته. په روژه کې ځان ته کپړې اخیستې وي په ورکوټ اختر کې ځان ته کپړې اخیستې خو اوس د دې خبرې موجوده وخت سره څه تعلق نشته. نو دا پاس پرفیکټ ټینس دی او د فارمولې مطابق چې دا موږ ټرانسلیټ کوو تاسو ته ښکاري نو فارموله و چې ولګوه سبجیکټ. نو سبجیکټ به څنګه پیدا کې چا ځان ته کپړې اخیستې وي. تا ته به جواب میلاو شي چې شعیب ځان ته کپړې اخیستې وي. شعیب خو شو دا د دې سبجیکټ شو یعنې کارکوونکی شو په دې جمله کې دا کار کوي. اوس فارموله و چې اوس به لګې هیډ خامخا به یې لګې نو شعیب هیډ. بیا و چې اوس ولګوه د ورب تھرډ فارم سم ډېر څه غواړي دا فارموله. نو اغستلو ته څه ویل کېږي بای BUY بای اغستل. خو د دې سیکنډ او تھرډ فارم کوم یو دي نو بای فرست فارم دی باټي سیکنډ فارم دی او باټي تھرډ فارم هم دی یعنی بای باټ باټ. نو دلته موږ لګو باټ. شعیب هیډ باټ بس 80% جمله وشوه. شعیب هیډ باټ. بیا و چې ابجیکټ ولګوه هغه څه چې په څه باندې کار کېږي نو څه یې اخیستي وو کپړې اخیستې وي. شعیب هیډ باټ د کلوت. شعیب هیډ باټ د کلوت. شعیب ځان ته کپړې اخیستې وي. دا خو د دې مثبت جمله شوه. اوس به داسې څنګه وی چې شعیب ځان ته کپړې نه وي اخیستې اختر یې هم داسې تېر کړو بس نه یې وي اخیستې خفه یا کاره څه خبره وه. نو د هیډ نه بعد به ته څه لګې ناټ. شعیب هیډ ناټ باټ د کلات. شعیب هیډ ناټ باټ د کلات داسې ټنګ ټویسټر شانته راځي خو ځه نو مطلب یې دا چې شعیب ځان ته کپړې نه وي اخیستې. او دا درته معلومات شته چې داسې به څنګه وی چې آیا شعیب ځان ته کپړې اخیستې وي. هیډ به د ټول نه مخکې وي. هیډ بیا په دویم نمبر باندې سبجیکټ نمبر راځي. هیډ شعیب باټ د کلات. او دا درته پته شته چې اوس به داسې څنګه وی چې آیا شعیب ځان ته کپړې اخیستې وي. آیا شعیب ځان ته په تېر روژه کې تېر اختر کې کپړې اخیستې وي. د ټول نه مخکې به څه کې د ټول نه مخکې به وایي هیډ. شعیب به په ځای پرېږدي د ټول نه مخکې به ته وایي هیډ ځکه چې فارموله داسې وایي. هیډ شعیب باټ د کلات. هیډ شعیب باټ د کلات. آیا شعیب ځان ته کپړې اخیستې وي. بس همدغه طریقه یې ده. اوس یو اخیری اگزامپل دی اخیری جمله ده او دا خاص تاسو لپاره د دې مثبت جمله به درته زه جوړه کړم خو نیګیټیو او انټراګیټیو به تاسو جوړوئ په کمنټ سیکشن کې ماته خامخا وایئ چې ماته پته ولګي چې تاسو د ویډیو نه څومره زده کړه کړې ده او هغه جمله ده چې هغوی چې څکلی و هغوی چې څکلی ما دې پوښتنه وکړه خو بس هغوی چې څکلی وویل چې موږ یې نه څکو چې هر څوک دی خو بس یو اگزامپل دی صحیح ده نو د ټول نه مخکې به لګې سبجیکټ چا چې څکلی و هغوی ته په انګلیش کې ویل کېږي دی د دی نه بعد بیا فارموله و چې ولګوه هیډ دی هیډ بیا د چې څکلو لپاره موږ استعمالوو ټیک خو ټیک فرست فارم دی فارموله موږ ته و چې تھرډ فارم به لګي او د ټیک سیکنډ فارم یعنی دویم حالت ته ویل کېږي ټوک ټیک ټوک اوس تھرډ فارم یې څه دی ټیکن ټیک ټوک ټیکن دا ټیک به موږ لرې کړو خطا به یې کړو ټوک به موږ لرې کړو راوبلو بکس کې به یې کړو او ټیکن چې دی دا به دلته ولګو ځکه چې موږ ته بس ټیکن ضروري دی they had taken بیا څه یې څکلي وو چې they had taken the tea ټي ویل کېږي چې دا تاسو ټولو ته ښه پته ده they had taken the tea هغوی چې څکلی وو ما ورته ډېر وویل خو بس نه یې څارېدل هغوی چې څکلی وو they had taken the tea نو تاسو څه معلومات شته څه پته درته شته څه زده کړي او که نه د ویډیو نه د دې نه به نیګیټیو جمله څنګه جوړوي داسې به څنګه وایو چې هغوی چې نه و څکلی یا داسې به څنګه وایي چې آیا هغوی چې څکلی و تا دې پوښتنه وکړه هغوی چې څکلی و
آیا هغوی چې څکلی نو دا خامخا ستاسو هوم ورک شو او ما ته ضرور ووایئ چې تاسو هسې خپل وخت ضایع کو او که نه تاسو څه زده کړل نو مهرباني وکړئ په دې باندې خامخا لاندې په کمنټ سیکشن کې پریکټس وکړئ او که چا غلط وي هغې سره مرسته وکړئ هغې ته صحیح کړئ او زه به هم چې کوم انشاءالله زه به ستاسو د جملې ته یو لایک ورکوم چې تاسو ته پته ولګي او ګوډ به هم پې در کوم که ډېره صحیح وه ویری ګوډ به پې در کوم خامخا پریکټس وکړئ هاي ګرانو کتونکو زما پوره یقین دی چې څنګه ګرمي دلته را داسې بالته مي او زه امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو په درد باندې لګېدلې وي تاسو به ترې څه زده کړي وي که چېرته واقعي هم ترې زده کړي وي هسې درته نه وایم بس د ویډیو ته یو لایک ورکړئ او کوم ترې نه وي زده کړي هسې وخت یې درته ضایع کړي نو یې ډسلایک ورته ورکړئ هېڅ خبره نه ده او بله دا که چېرته هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی هسې مه سبسکرایب کوئ که چېرته تاسو غواړئ چې په انګلش کې نور مخکې لاړ شئ او ډېرې زده کړې ورکې وکړئ روان انګلش زده کړئ هم په ډېر کم وخت کې نو بیا زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې ډېر خلک ته فایده لي تاسو هم ته والئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو ته لایک ورکړئ موږ هم سپورټ کوئ چې کله تاسو موږ سپورټ کوئ نو بس موږ به هم تاسو سپورټ کوو انشاءالله موږ کې به جذبه را پیدا شي موږ ته به حوصله میلاو شي او که چېرته ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال څه قسمه پوښتنې څنګه زه هر ټایم وایم بس په کمنټ سیکشن کې ماته ووایئ انشاءالله بیا به میلاو شو یو بلې ویډیو سره او ګرمي ډېره زیاته ده